د حرم شریف امام وایي د افغانستان د جګړې لپاره هیڅ شرعي دلیل پاتې نه دی او باید ژر تر ژره د وینو د تویېدا مخه ونیول شي. شیخ عبدالرحمن سدیس دا څرګندونې پرون په حرم شریف کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وکړې. والامن والاستقرار في افغانستان کې د امن ثبات او سولې لپاره د سولې اعلان کنفرانس یو مهم ګام و چې ترسره شو. د حرم شریف په خوا د کعبې مبارکې ترڅنګ او د مکې مکرمې ښار کې د افغانستان او پاکستان دیني علومان د سعودي په هڅو سره راټول شوي وو چې د افغانستان د سولې لپاره به ښه پایله ورکړي. زه د دغه کنفرانس د پریکړې چې افغانستان کې د امن ثبات او روغې جوړې غوښتنه پکې وشوه هرکلی او ملاتړ ترې کوم. د کعبې امام د جمعې په خطبه کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې دعا وکړه او د تیرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د سولې اعلان تر نامه لاندې د جوړې شوې غونډې د پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې پکې د افغانستان جګړه ناروا بلل شوې. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي چې د سعودي عربستان د سترو دنیا عالمانو عالی شورا هم د افغانستان د جګړې پر ښکیلو غاړو غږ کړی چې د سولې پوهې او حکمت هغو غوښتنو ته لبیک وایي چې په افغانستان کې د سولې اعلان تر نامه لاندې کنفرانس کې پرې هوکړه وشوه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د حرمینو شریفینو امامانو لسګونو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو نړیوالې ټولنې بیلابیلو نړیوالو دینی بنسټونو او ادارو د افغانستان جګړه حرامه ګڼلې او نور په دې اړه د شک او تردید خبرې ځای نه نیسي. عربستان سعودي ته ټول خلک احترام لري. د دې لپاره زه مطمئن په دې یم چې ان شاء الله دا یو مهم ګام دی او کچېرې سعودي عربستان لکه نورم په دې باندې فشار راوړي په پاکستان باندې ځکه چې د پاکستان او د سعودي عربستان رابطه ډېر ښه دي. ان شاء الله الرحمن دا یو مطمئن بخش او خزر لري خصوصا د افغانانو لپاره او د علماء جهان اسلام لپاره. یو شمېر دیني عالمان هم د هیواد د حساسو حالاتو پر مهال د مکې مکرمې کنفرانس او د کعبې د امام پریکړې او فتواوې مهمې ګڼي. وایي د قدرت د ترلاسه کولو لپاره د مسلمانانو وژنه د اسلام د اساساتو او لارښوونو خلاف عمل دی. تاثیرات کنفرانس از طریق بهترین مکان و بزرگترین شخصیتی که قبله عالم اسلامی است حضرت جناب قاری صاحب سدیس امام و خطیب مسجد حرم مکی در روز جمعه ایراد میشه و این را تایید میکنه، نشانه قوت کنفرانس نشان میده. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د سعودي عربستان او حرمینو شریفینو د امام څخه مننه کړې چې افغانستان او افغان ولستای دعا وکړه. دوی هم دا راز د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه د سعودي عربستان څخه د افغانستان د جګړې د تحریم هرکلی کړی. یو شمېر افغانانو لیکلي پاکستان د نړۍ په کچه د ترهګرۍ د تمویل او تجهیز د مرکز په توګه دین تحریف کوي چې باید د اسلامي هیوادونو او اسلامي کنفرانس له لوري مخنیوی وشي.